في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من خلق لگیا دی کنی دی لگی درس کې لګیا دی او رستر ودا ترقی کوي رستر ودا ترقی کوي خو د دې یو وجه ده د دې یو وجه ده د حکومت نه روانه ده کنه د حکومت نه هم روانه ده مونږ به تور اصلاح وایو شاید چې څوک پیغام متور سيو سوچو کې دې خبرې کله چې یو معاشره کې حکومتي سطح باندې د معاشري زینو افراد ته اهمیت ورکول شي او دا خوی یو قدر و منزلت وی تو دا لازمی خبر دا چې نور خلقو کې رجحان به پیدا کیږي اغوی به هم دغه طرف تسی زیبا کنه بچي د ټولو نه چې کم غټ دمی یا ډموي نو ایوارډ چاته ورکي او مغه ته ورکي کنه ورکي نو نوجوان چې کوم طبقه د ینګ جنریشن اغوی کې د دین شوق زیاتیږي او کده دغه ډمتوب شوق سیوا کیږي خیر دی وای فیصله تاسو کوي دا ټیک ټاک دی او دا یوټیوب دی او دا یو شی دی او بل شی او فخر پې کوي څه پې کوي فخر پې کوي تکه چې شیر کول او خلکو ته لیږل چې وګوره نو دا فخر پې نه دی په ګناه فخر الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله ځکه چې حکومتي سطح باندې داسې قسمه خلکو ته ایوارډونه ملاویږي که نه ملاویږي صدارتي ایوارډونه ورکوي که نه ورکوي نو خلکو کې شوق کم طرف ته پیدا کیږي د دغه شوق پیدا کیږي کنه ار یو وی چې زم داسې شروع کما سبب ماتم ایوارډ ملوش عزتم په معاشره کې دغه خلکو او کچرته دا ایوارډ دوی د قرآن او سنت په بنیاد باندې ورکولې چې د پلان کې تن د قرآن او سنت خدمت کړي دی کوي خلکو ته قرآن او خودو خلکو ته احادیث د نبی رسول سلام او خودل کتابونه لیکلي دي خلکو ته فواید ترسیږي داغي په بنیاد باندې لوی خلک شته په دې ملک د کچرته هغوی ته دا ایوارډونه ورکړې وې د دین په بنیاد باندې نو خلکو کې به د دین شوق پیدا شوی وې که نه به پیدا شوی خو چروانه ده نو د خانه ده چروانه ده د خانه ده الله دی حکومت تم هدایتو کې مونږ به څه ووایو ځکه د حاکم اطاعت به کې که نه پوه او د حاکم خیرخواهی بلټه الدین النصیحه دین څه شی دی خیرخواهی ده صحابه تپوس کوي حضرت د چا د پاره خیرخواهی ده نبی رسول سلام فرمایي د الله د پاره د الله د پیغمبر د پاره صلی الله علیه وسلم د بادشاہانو د پاره یعنی امیران چي دي او د عام مسلمانانو د پاره د بادشاہ غلطی کوي ته دا غنه بغاوت بنه کې دا د بادشاہ حق دی ګوره ته به دا غنه بغاوت نه کې چې ته بغاوت شروع کې د سره ملک افراتفری راځي ته بس کې دین نصیحت ته کنه ته به د بادشاہ خیرخواهی لټه او خیرخواهی لټول دا چې کلمت الحق افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان الجائر افضل جهاد په جهادونو کې دا دی چې د ظالم او جابر بادشاہ مخامخ د حق آوازو کې خدا به په کوم بنیاد کې د بغاوت په بنیاد نه په کم شکل صورت کې به کې د خیرخواهی په جذبه او د خیرخواهی په شکل صورت کې مونږ هم خیر لټو چې دغه طرف ته لږ توجه کې سوچو کې کم از کم دی کې د دین په بنیاد باندې عزت ورکول پکار دي خلکو کې به شوق کم طرف ته پیدا کیږي دین طرف او چې کله ته داسې خلکو لا ترقی ورکې او داسې خلکو لا ته اهمیت ورکې نو بیا ینګ چې کم طبقه ده نوجوان دا غینه د خې تمه مکو هغې به هم دقسې جوړېږي أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها